د افغانستان اسلامي امارت د هیواد اقتصادي ستونزو د اساسي حل په موخه د کانونو، کرنې، انرژۍ او بیارغونې په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د کانونو په برخه کې د آمو سیند حوزې د تیلو استخراج قرارداد له بهرنۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په لومړي کال کې به 150 میلیونه ډالر پانګونه کوي او په 3 کلونو کې به دغه اندازه 540 میلیونه ډالر ته لوړیږي. په دغه پروژه کې په مستقیم ډول 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همداراز تیره میاشت محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د مس عینک له کان څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته په دغه سیمه کې د موجودو لرغونو آثارو په ټاکلي وخت لیک سپارښتنه وکړه چې له بشپړ لیک وروسته به د مس عینک کان پروژې عملي چارې پیل شي. زرګونو کسانو ته د کاري زمینې ترڅنګ به هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید د حکومت خزانې ته جمع کیږي. همدارنګه د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د بلخاب د ډبرو سکاره د فني استخراج په موخه د ملي پراختیا شرکت ته سپارل شوي دي. د کرنې په برخه کې د هیواد په شمال کې د کوشتپې کانال د چارو پیلیدل چې په پایله کې به 15,50,000 هکتاره دښتې پر کرنیزو ځمکو بدلې کړي. همدارنګه د هلمند زمینداور کانال او د لغمان شاهي کانال د جوړولو په پار د اقتصادي کمیسیون له لوري د څو وزارتونو څخه ګډ هیئت ته دنده سپارل شوي چې د یادو کانالونو تخنیکی سروې ترسره کړي. د انرژۍ سکتور کې له بهرني شرکت سره د 300 میگاواټ برېښنا تولید او د سروبي دویم برېښنا بند د جوړولو د ابتدایي سروې د ترسروي هوکړه شوې. همداراز د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارې به هم د ملي پراختیا شرکت لخوا د راتلونکي کال په لومړیو کې بشپړې شي. د بیارغونې په برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسیون په لومړۍ ناسته کې په نورو برخو کې د پروژو منظورۍ ترڅنګ د بیارغونې په برخه کې د 900 میلیونه افغانیو په ارزښت پروژې منظور شوې. همدا ډول د کابل کندهار سړک او سالنګونو سربیره د هیواد 10 ولایتونو ته د غځېدلو لویو لارو د بیا رغونې او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې په چټکۍ سره دوام لري.